بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زما په غېږ کې محمد جان دی. زه د دوستانو کره راغلی وم، دلته نوی ماشوم زېږېدلی و. نو ما ته ویلې چې ته یې په غوږ کې ورته اذان وکړه. نو ما وغوښتل چې غوږ کې اذان وکړم، د دې د فلسفې او حکمت په هکله وغږېږو او عملي طریقه یې هم تاسو ته وښیو. د ماشوم په غوږ کې اذان کول یو مسنون عمل دی، سنت دی. د حضرت ابو رافع رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولیده کله چې حسن رضی الله عنه زېږېدلی و، د ده په غوږ کې هغه اذان وکړ، په راسته غوږ کې اذان وکړ او په چپ غوږ کې ورته اقامت وکړ. نو دا یو مسنون عمل دی. نور احادیث هم موجود دي. او ابن قیم رحمه الله د حکمت او فلسفې په هکله وایي چې دا د هغه لپاره کېږي تر څو دغه ماشوم چې کله زېږېږي په پیل کې ورته د وحدانیت عقیده او د الله تعالی د عظمت ورته تلقین سي. الله اکبر باندې پیلېږي د الله تعالی د عظمت او لویۍ په هکله. او بله خبره دا کوي چې هغه دی دلته د ماشوم له ډېرو اضرارو څخه ژغورل کېږي، د جنیاتو څخه، د بېلابېلو ناروغیو څخه ساتل کېږي. دا یو حکمت بولي. او علماء کرام یې طریقه داسې ښیي چې مخ په قبله دې کښېني، اول دې په راسته غوږ کې ورته اذان وکړي او بیا دې په چپ غوږ کې ورته اقامت وکړي. نور بېلابېل بحثونه، فایدې او حکمتونه نور هم لري، لیکن په مجموع کې دغه ډول بحث شوی. زه به یې په راسته غوږ کې لومړی اذان وکړم ماشاءالله، او بیا به یې محمد او ډېر ښایسته نوم یې پرې ایښی دی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما شاء الله. اوس به په چپ غوږ کې ورته اقامت. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما شاء الله. بس دا د محمد غوږ کې اذان وموسو او اقامت هم ورته دعا کوو چې الله تعالی د محمد نیک صالح لوی کړي، نیک انسان دې ترې جوړ شي تر څو امت ته او افغان ملت ته د خیر سبب وګرځېږي او تقواداره، تکړه، باسواده، تعلیم یافته او د هېواد او وطنوالو په ګټه ځوان ترې جوړ شي.